سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې یو تر ټولو خواشینونکې او ډېره بدمرغه پیښه چې را مخته سوه هغه په امریکا کې د امریکا په ملي ګارد باندې چې هغه زیاتره د ولسمشري ماڼۍ ګارد بلل کېږي په هغو باندې یو حمله وسوه او په هغه حملې کې د دوی دوه سرتیري ووژل سوه او دغه حمله هم چې و دغه پیښه هم چې و د افغانستان یو وګړي د عبدالرحمن لکنوال په نامه باندې رحمت الله لکنوال که عبدالرحمن لکنوالو د لکنوالو دغه کړې وه. د دې سره په ټوله نړۍ کې دا اوازه خپره سوه چې دا یو افغان و او دا و هغه او په دې سره بیا پاکستان میډیا هم خپل خصمانه ګټې شروع کړې او د افغانستان په ضد باندې دا خبرې شروع کړې. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې هیا موږ بیا 9/11 هغه د دوه برجونو کیسه بیا تکراریږي او یعنی بیا د یو پټ پلان پر افغانستان باندې روان دی که نه یو بل موضوع باندې ده او دا امریکا غواړي چې په سیمې او په نړۍ کې خپل د ځان د کنټرول لپاره دغسې بعضې اقدامونه ترسره کړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم تر اضافي خبرې تېرې شو. دا څو ورځې مخکې مې هم زموږ یو اکا دی دلته د هغه چې خپل نظامي دی او ما ویډیو کې وینې ما سلامونه هم ورته وړاندې کوم. د سره مې هم دغه خبره وڅېړله. ګوره په اصل کې غربي هیوادونه امریکا او هر هیواد داسې نه دی چې دوی غواړي پر یو هیواد باندې یو حمله وکړي یو کار وکړي د هغه باندې یو یا استراتیژیک تړونونه وکړي. د دې دپاره باید بهانه جوړه سي که هغه ته په دوستي کې هم کوي هغه باید بهانه جوړه سي که دښمني هم کوي ته باید بهانه ورته جوړه کړي او په میډیا کې یو پروپاګنډا جوړه کړي او خلکو ته ذهنیت ورکړي چې په دغه ذهنیت باندې زه ځم وروره د وینزویلا سره جګړه کوم. زه په دغه ذهنیت باندې برته جوړ کړي چې زه د وینزویلا سره دوستي کوم. دا خو د وینزویلا سره خو ستونزه جوړه کړې وه خلک خو خبر دی چې یاره تا خو د وینزویلا سره دښمني درلود څنګه یو په دوه باندې ته دوست وې دا خو پوښتنه دی بیا. نو که همدغه ډول باندې که دی د افغانستان سره خبره کوي نو افغانستان سره هم دا خبرې دي چې وروره زه افغانستان سره دښمني کوم که زه دوستي کوم په دې باندې باید زه اول کې پروګرام جوړ کوم خپرونه جوړه کوم او خپل عام ولس په دې باندې زه پوه کوم او وروسته بیا زه ستا سره دا کار کوم. د دغه لکنوال چې کوم کار کړی دی اوله کې زه یو خبره تاسو ته وکړم چې ملي ګاردونه ډېر امن ځای دی او دې ځای ته رسېدل او پر ده باندې حمله کول د هر انسان کار نه دی. دا هغه پوښتنې دي چې اوس په ټولنیزو پاڼو کې د هر یوه سره شته. هر یو وایي چې وروره د امریکا په هره کوڅه کې د لیزري کامرې دي چې ستا په بدن باندې هر شی اوسي هغه تا ته ښکاره کوي او هغه شیبه یې تاسو نیسئ. یعنې د بدن حرارت هم هغه کامرې داسې کوي چې تاسو زیاتره لیدلي اوسئ د بدن څخه چې کوم باد وځي دا په کامرو کې هم ښکاري او داسې هم کوي. یعنې دغه ټوله دې ته ټرمل کامره وایي. ټرمل کامره چې دي دوی د انسان په بدن کې چې هر ډول جنس اوسي هغه ټوله ښیي. یعنې زیاتره ځای که تاسو وګورئ د کامرې دوه ډوله دي دوه کامرې په یو پر بغل یو په بل باندې ایښي دوه دانې. نو ډېر خلکو ته به دا سوال وسي چې دا دوه کامرې دلته څه کوي. په اصل کې یو ترمل کامره ده یو د روان حالت کامره ده. ترمل کامره چې ده هغه د لکه د ایکس شکل باندې کار کوي چې د هغه په بدن کې ټوله داسې هغه د حرارت د طریقې دوی معلومه یې د مثال په ډول باندې که ته خپل په بدن باندې هر ځای کې هم یو وسپنه یو فلزي یو شی پرېږدي نو هغه د هغه حرارت څخه هم دا پوهېږي چې یاره د دې سړي په بدن کې یو څه شته او هغه ځای به تور شي هغه ځای به ارامه شي نو هغه خلک راګیرېږي. نو دلته دا خبرې چې راپېښېږي نو دلته هم دا خلک سوال کوي چې وروره د دې ځای ته سړي سره د تفنګچه څنګه ورسېده دا څنګه دې ځای ته ورسېده. دا خو یو پوښتنه ده چې هېچا تر اوسه پر دې هکله باندې جواب هم ورکړی نه دی. د بل خوا دا کس چې ویه د عام سړی نه ویه دا ډېر ساده سړی نه ویه. دا په کندهار کې په 2012 کال کې دوی د سیایي سره خپل کار شروع کړی و دا د سیایي غړی ویه او دا د سیایي غړی ویه او دی په افغانستان کې د یو کتې قومنداني هم درلودله د هلته د لړم په نامه باندې چې کوم یو کته وه د 06 په نامه باندې هم یادېدل خو لړم په نامه باندې دوی هلته ډېر انسانانو وژنې هم کړي دي. دا یعنې دا ډېر برلاسه قطه وه په افغانستان کې. نو د دې کتې سړی وي او دا چې امریکا ته تللی دی هغه هم په یو خاص پروتوکول باندې امریکا ته تللی دی او بیا چې د دې ځایه دا ټول ډرامه
سویده نو دا ټول ښکاري چې دلته یو پلان روان دی. اوس دا پلان څه شی دی؟ دا به د 9/11 چې کوم هغه دوه برجونه ووهل سوه، اسامه سو، بیا افغانستان سو، آیا دا کیسه تکرارېږي او داسې یو کیسه روانه ده؟ په اصل کې نه، ځکه چې دا دومره ستره خبره نه ده چې د 2 نفرو یو حمله او د هغه حملې پر اساس باندې او امریکا د راسي بیا پر افغانستان باندې حمله وکړي چې یاره دا تروریزم څخه ځان نیولی او موږ په هیواد کې حمله وکړه. دا دلته بیا دومره نه اوږده کېږي. دا په اصل کې د دوی یو پلان په همدې خاطر باندې دی چې دغه مهاجر چې دي دا مهاجر باید کنټرول سي. که هغه د خپل اوباما ډونالډ ټرمپ وویل ول د درېیمې نړۍ هیوادونو څخه نور خلک موږ نه غواړو، که هغه یو شتمنۍ حساب نسي امریکا ته، شتمنۍ په کوم اساس باندې امریکا ته حسابل کېږي چې هغه باید محصولي ترکچې باندې په یو ډېر اساس برخه کې دې تحصیلات کړي اوسي او ډېر پوهه ولري، بل هغه باید تر 5 میلیون ډالره اضافه پیسې ولري. دا دوه شتمنۍ بلل کېږي امریکا دپاره. که د دوی شی نشته نور دا په کار نه دي. د بلې خوا دلته په امریکا کې بعضې ګنګوسې هم شته چې دلته د مثلا روسیې او چین او دا هېوادونه د ایرانیانو د طریقې غواړي چې په سیمه کې د بعضې پروګرامونه جوړ کړي. نو دا تشویش هم د امریکا سره پخوا وي او اوس هم دی. نو د دغه په خاطر باندې دا امکانات شته چې په راتلونکي کې تاسو یو بل حادثې شاید هم وواسئ چې هغه به ایراني کړي اوسي، هغه به خامخا ایراني کړي او ایراني چې تر کوریا به بل پیښه کېږي هغه به افریقایي کړي، تر څو دغه درېیمې نړۍ هېوادونه چې کوم افریقا کې دي هغه په اسیا کې دي دغه هېوادونه باید په مخه ټپ ودرول سي او نور دنې امریکا ته رانسي. ځکه چې ډېر ستونزې په امریکا کې هم جوړ کړي دي او دا له بده مرغه باید ووایم چې د واقعیتونه هم شته چې دوی هم پکې دردمن شوي دي. یعنې دا اوس کې زموږ زیاتره دغه لنډغر چې هابله ورځ کې د مسعود وروستۍ ورځې په 18مه داسې په موټرانو باندې بیرغونه او موټران یې رنګ کړي او دوی فکر کول چې دا خیرخانه ده او هغه هم چې ونیو له حالت یې راګیر کړه او د هغه پلان هغه راپور به هم امریکا کې داسې هغه هم تشویش و، خلکو شکایت وکړه او شکایت سره دوی راګیر کړه او یو ورځ زندان ته واچوله. نو دغه ډول کړنې چې دي دا ټوله دردونکي دي او هلته خلک هم وایي چې وروره تا ته مې ځای درکړی خو راسه کښېنه سم د سړي په رقم کښېنه. نو دغه خاطر باندې چې دوی په اصل کې د کنټرول دی دا د مهاجرینو د کنټرول لپاره دی. د 9/11 موضوع چې ډېره لویه موضوع ده او په افغانستان په حالت باندې په دغسې وخت کې امریکا دومره تصمیم نه لري چې راسې افغانستان باندې حمله وکړي، ځکه چې امریکا هم دا اوس یعنې خپل اصلي پلان پر وینزویلا باندې دوی ساتي چې دوی په یو ډول باندې وینزویلا خپله کړي. وینزویلا ځکه خپله یې چې دلته که وینزویلا خپله نه سوه، وینزویلا په ډېر نږدې راتلونکي کې د چین او روسیې سره ستراتیژیک تړون ترلاسه کوي او چین او روسیې به هلته خپل کښتیانې ورهستي، هلته به نظامي تجهیزات واستي او هلته به پایګاوې جوړې کړي او دا د امریکا لپاره لوی سرخوږی دی. دا وره په سړې جګړې کې هم د وینزویلا او د داسه په سر باندې د جګړې وسوې خپل روسیې غوښتل چې وینزویلا ته او کیوبا ته او بعضې کمونستي هیوادونه چې هلته شته هغه ته دوی نظامي تجهیزات ولېږي چې حتی خبره دې ته ورسېږي چې اتومي جګړې اخطار هم امریکا ورکړلو چې که تاسو دا خواته راغلی موږ به اتومي جګړه شروع کوو. نو دا خبره چې ده په دې وخت کې د 9/11 موضوع به نه راپېښېږي افغانستان په خاطر باندې. نو اوس وخت کې امریکا اولینې فرصت دا دی یعنې د دوی دپاره لومړیتوب دا دی چې دوی وڅې کړی د افغانان او دا په سیمه کې د درېیمې نړۍ هېوادونه ایرانیان او هغه کسان چې امکان لري چې د روسیې او د چین د خوا استعمال سي او د بعضې اساس شیبو کې پر دوی باندې نظامي بریدونه وسي یا نظامي تروریستي پیښې وسي. د دغه ځای څخه په امریکا اوس په تشویش ده او د دغه تشویش د لرې کولو لپاره دغه ډول اقدام ترسره شوی دی او دا ډول اقدام چې ترسره شوی دی او د دې د مدیریت لپاره او هغه د بهانه جوړه شوه نور مهاجر نه راځي. ویزې بندې اته یې ویل چې ګرین کارټونه هم وګورئ چې کوم کس ګرین کارټ هم اخیستی دی یعنې ګرین کارټ چې په امریکا کې د پی آر یعنې پرمننټ ریزیډنټ حیثیت لري چې هر هغه کس چې پی آر یې هم اخیستی وسي ګرین کارټ یې هم اخیستی وسي د هغه ګرین کارټ لغوه کړئ او برته یې واستوئ خپل هېواد ته واستوئ او دا
ډېر ژر کېږي. تاسو په نږدې ورځو کې هم وګورئ چې بعضې افغانان چې دي بعضې هغه پخواني لنډغر چې هلته بعضې ستونزې جوړ کړي وو جنجالونه جوړ کړي وو دا به تاسو په نږدې ورځو کې ووینئ چې یا به هم یو نظامي تیاره یې ورډکه کړه او یو په کابل کې به دا ټوله ورخوشي کېږي. دا داسې نه ده چې امریکا ووایي چې یاره بس د خیرخانه ده بس بیا بیرغونه وو بیا موټران رنګ کړه بیا به په کولونه وو بیا به نظامي دریشانې وکړو ته به ځغلې او دلته مانورونه ورکوي. دا خو نه دی. نو دا ټول چې سره راټول کړو نو دلته د امریکا هم یو څه پلانونه شته د هغه پلانونو په خاطر باندې دغه ټول کارونه ترسره شوي دي چې دوی غواړي چې د اصلي پالیسي هم دغه ده چې مهاجرین په بیخي بند کړي. نور مهاجر نشته نه بشر دوستانه خبره شته نه انسانیت شته هېڅ شی نشته وروره. خپل هېواد دې جوړې کړه خپل هېواد مې دی جوړوم دا خبره ده. دا اصلي هدف هم دغه دی. بله خبره هم دغه ده چې بعضې تاسو وایم په نږدې ورځو کې شاید یو بله پیښه هم همداسې نمایشي جوړه شي او دا شاید یو حیرانۍ وکړي او شاید یا هم یو د سوریې و یا عربو څخه یې وکړي ځکه چې د سوریې و یمن او دا هېوادونه کسان هم چې د ایران سره اړیکې لري د روسیې سره اړیکې لري یا افریقایي به وکړي افریقا کې هم ډېر هېوادونه چې د چین سره اړیکې لري. نو دا ډول کومې خبرې چې دي که زه تاسو ته ووایم یو ډراماتیک شکل باندې دا امکانات لري ځکه چې ډېر خلکو سوالونه دي او د دې سوالونو جواب هېچا ته هم ورکړی نه دی بس فقط دا دی چې ویزې بندي خلاص. نو دغه ټولې خبرې چې مې تاسو ته وکړې دا خبرې مې هم تاسو وویلو چې په هر هېواد کې که ښه کېږي که بد د هغه دپاره ذهنیت سازي باید مخکې تر مخکې وسي. لکه څنګه چې د 2014 کال ویل چې یاره امریکایان د افغانستان وځي او داسې کېږي ذهنیت سازي وکړ چې افغانستان کې څه پانګونې وګرځه ووتله افغانستان اقتصادي حالت یې خراب کړي او دې حالت یې ورسوه چې خلک بیکاره سي خلک پر کور کښېني لاړ شي دیوها خواته او هر کار ته لاس واچي دا ټول. نو د دغه ذهنیت سازي او د دغه کارونو جوړولو دپاره دغه ډول کړنې ترسره کېږي او د دې کړنو وشا دپاره بیا یو لوی پلان روان دی. خو په آخر کې زه یو بله خبر هم د ستمیانو ته کوم او د خپل بعضې لنډغرو وروڼو ته کوم چې د دې فرصت څخه هېڅ ګټه نه رسېږي. دا اوس کې دوی فکر کوي چې یاره امریکا کې به زه دا کار وکړم لکه بله ورځ کې د دې بل کس بیچاره د دې الکوزي ویډیو یې په داسې کې په ټیک ټاک کې د ښه احساساتي ویډیو ځینې جوړه کړه دا په یو ډول د امریکا د پولیس یې ورکړ چې یاره دا سړی خو هم تورست دی دا یې هم ګیر کړو دا هم داسې دا په دې ډول کړنو باندې تاسو فکر کوئ چې یاره دا پښتون دی خو د پښتانه نه چې خبره شوه چې د افغاني شوه او چې خبره شوه د دریم نړۍ هېوادو خبره شوه بیا نه ایرانۍ ولکه پاتې سي نه افغانۍ پاتې سي نه پاکستانۍ پاتې سي نه یمن پاتې سي نه عجم پاتې سي نه افریقا پاتې سي هېڅ څوک نه پاتې کېږي. نو د دغه دپاره هلته زه تاسو ته وایم په ټول غربي هېوادو کې د ټولو افغانانو څخه هیله کوم خپل اتحاد وساتئ. نه په پښتونولي باندې دا کار کېږي چې یاره زه پښتون یم نه په هزارهولي باندې کار کېږي چې یاره زه هزاره یم نه په تاجیکولي باندې دا کار کېږي چې یاره زه تاجیک یم نه په ازبکولي باندې دا کار کېږي چې زه ازبک یم. په یو ټغر باندې راټول سئ یو افغانیت باندې راټول سئ او راسئ خپل د بدې ورځې دپاره یو کمبله یو شی جوړ کړئ. په سبا ورځ کې یو مشکل جوړېږي په عموم ډول باندې دا ستونزه حل سي. همدا اوس وګوره په امریکا کې چې دا ستونزه راپېښ شو د ټولو افغانانو داسې شو بیا یې پسې د افغانانو خبر راوړه په بله خبر راوړه دریم نړۍ هېوادونه یعنې دریم نړۍ هېوادونه د غریب هېوادونو بې سواده دي دا ټول یو رقم دي ټول دي بند. نو دا چې کوم اور بل سوی دی دا اور په غریب هېوادو باندې بل دی دا پر افغانستان کې دا پر پښتنو باندې بل نه دی چې د بعضې لنډغر باید د دې څخه استفاده وکړي. زه تاسو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې هغه کسان چې د 18 د سمبلې په 18 باندې موټران یې رنګ کړي وو بیرغونه وو د خیرخانې فکر کړی و هغه به ډېر نږدې ورځو کې تاسو د کابل په میدان کې وګورئ چې یاره ورخوشي کړه او البته که ځینې راپورته دا کوم کړنې چې تاسو شروع کړي دي دا بد یو کوم ته نه رسېږي ټولو ته رسېږي حتی دریم هېوادو غریبي هېوادو ته رسېږي. نو د دا خطر وایم چې پر ځان وساتئ دغه بدبختیو څخه لاس واخلئ د دغه تفریقې څخه لاس واخلئ د دغه تربورګلوۍ څخه لاس واخلئ او د شیطان انټرنیشنل د تفریقه انداز شبکې څخه لاس واخلئ او خپل ځان ته ژوند جوړ کړئ. ولاړ شئ په هر هېواد کې چې کښېنئ ولاړ شئ کار وکړئ په دې په هغه ټولنو کې مخ شئ هر یو خپل ځان ته کار وکړي. که سبا ورځ کې مشکلات جوړېږي په یو ځای کې سره راګډ شئ او ستونزه حل کړئ. په دې ډول باندې چې وایي چې یاره دا ستونزه د پښتون ده دا ستونزه د تاجک ده دا ستونزه د هزاره ده دا ستونزه د ازبک ده په دې ډول باندې ټوله تباه یو
دا نه چې موږ ټول تباه یو، حتی به نور هېوادونه به هم تباه واوسي. دغه ورځ کې ګوره ایرانیانو د افغانستان په دفاع باندې ویډیوګانې ولې جوړوله؟ ځکه چې ایرانیان په دې باندې پوهېږي چې پلان د درېیمې نړۍ هېوادو دپاره دی او زموږ لنډغر په دې باندې اخته دي چې نه دا پښتون دی، پښتون د پښتنو دپاره دی. وایم ایرانی راځي د دې دپاره چې دفاع وکړي چې یاره د درېیمې نړۍ هېوادونه باندې ویزې بندې نه سي او د دوی سره بد رویه ونه سي. د دوی په دفاع کې راځي عرب راځي، د لبنان عرب راځي په د دوی په دفاع کې ویډیو جوړي، نو بیا زموږ لنډغر روان دی. خو دا ورک بل څو پر ویزو باندې دا نه دی چې امریکا د ټولو غربي هېوادونو اتحاد چې دی، که هغه استرالیا ده، که هغه امریکا ده، که هغه اروپایي ټولنه ده، دغه ټوله دا ویزې در باندې بندوي. په درېیمه نړۍ هېوادونه باندې دغه ټول هېوادونه ویزې بندوي. ځکه چې نور استرالیا هم نه غواړي چې وروره دا بې سواده مخلوق راسي. دوی هم وایي وروره د جاپان دې راسي، دوی وایي د چین دې راسي، دوی وایي د کوریا دې راسي، دوی وایي د اروپا دې راسي، دوی وایي د هند څخه راسي، لږ تحصیل کړي دې راسي او زموږ په درد دې وخوري چې دلته موږ په دفترو کې کار وکړي. دا بېکار او بېروزګاره څه وکړم چې دلته راسي یوازې او یوازې د دولت په خیراتو ته پرته اوسي. نو دا کومې کړنې چې روان دي په دې باندې یو پر بل باندې مخ چار کړي، د تباهي ده او د دې تباهي کې ټول خرابېږي. دا د نن ویډیو هیله مند شو چې ترلاسه کړئ. تر بیا په اړه سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.